ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و حالات و بیان شروع مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولی چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به زه هلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې به هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایی ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو راتښتېدل به، د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې یې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیہ السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیہ السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندانې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود.
او تلاړو بیا په قلار نه پرېږدي، دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې ردی ظالمانو نه موږ پس ځان خلاص کو. نو د مدینه د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړې. نو نبی علیہ السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله ولا لوټ کو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي، او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه، او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکې او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیہ السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله شام ته وتې وه. نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغی. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تلې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د مرګرو ووت. په اتفاق دا و د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل، نو قافله ته د لارې نه وتې وه، واپس مکې ته رسېدلې وه. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی، او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده، او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده، او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دې ویریږي موږ نه ملي شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد، نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده، نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه، وی ځای چې دې قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو، لږ یو پوټی هرود وي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي، موږ خو ورته وطن کلی بچي ښځې هر څه پرېښودل، بیا هم په قلار نه پرېږدي، مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي، زمونږ څاروي تښتوي، ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړه. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زمونږ دشمن له پناه ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې، د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف، د هغه سره د دوستانه وه، دواړه غټ غټ تاجرانو. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره، او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته، نو د دې سعد سره به دیره، د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زم بیت الله ته یو عمره به وکړو، طواف به وکړو. چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی، هغه ورځې دې لاړې، نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې، او ته هم د مدینې سردار یې، نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي، ځکه تاسو زمونږ دشمن له پناه ورکړې ده، امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني، هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم؟ وی غرمه. د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي، غرمه به وځو نو طواف به وکړې، راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه ده چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه، چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل.
ابو جهل مخله ورغه د سعد ابن معاذ ته وی د صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلی کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځي ته خو زمونږ دشمن چې دشمن لم امن ورکړه افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وی کنه چې ته مانه دلته جمع دی پاتې شوی تا ته مې چل خولو سعد ابن معاذ خو هم د او د قبیله د انصار او د مدینه د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبر از غمل شو هغه وته ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نو خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه مال دم کې دلته منا کاوه که تا زره دی بیت الله نه من کلم نو ستا لار په مونږ د په مدینه د چې شام ته ځي ستا تجارتی ټول معامله شام کې ده او لار دی په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورای سسکې بس دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې مینس کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي نو دې میلمه ته وی دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وی ته خو زما دوست دی وګورې دا ابو جهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دی خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په د سله چغې راوباسئ وی ښه زما ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال پره وکړه زه دې پرېښودم وی ته خو په قلار کښېنه امیه ته وی وی ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجنو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وی ښځې وی ته خبرې وی ول څه وی هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه او د ابو جهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابو جهل مرسته وکړه هغه وی چې نبي علیه السلام وی چې مونږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وی دومره یاره پې راله ښځه ورته وایي مړه مه یارېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار موزه څه له یارېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به دا دمکې ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابو سره میټینګ وکړو ځای چې ځو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر موږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې د مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړ وی تا واړه حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وی الته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دی اولېږه وی ته ځه مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې زه نیم راغلی زما جان قایم مقام به تی دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان یې اولېږل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ
او د قریشو دغه تجارتي قافلې موږ له جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده موږ یې کم ځای مخه دا دواړه هلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه دوه جاسوسان راغلل د نبی علیه السلام چې کوم دوه جاسوسان وو هغې پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیه السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتي دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتي دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لروځې مسلمانان په مونږ حمله کوي او دا دامره تجارتي قافله وه چې د مکې د هر کور مال پکې و چا به څوک به پخپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه به نیمه د هر چا مال پکې و ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روځې مدد لو که رونوتی نو مونږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ته بیږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راوځي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوز یې زخمي کړه هغې نه وینې بېدی او جامې یې وویستې هغه یې د سر نه تاولې نو چې خلکو کتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه و یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولئ ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردار ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړی هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وی یو یاده مې دی پام کوه ګورې ونه ځې وی نه ځه چې راغی زه خو ناجوړ یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وی چې زه دې ځمه ته به څنګه مانه پاتې کېږي وی ګوره ته مشر یې سردار یې او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان ځي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وایي داسې کار دی ځمه خیر د جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وی چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وی ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان لا اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم دی ځم نه وسم وی ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګوره کم وخت ته مړ به دې کې وی ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د ده څوکۍ تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکۍ به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې
یو ځای کې دمه وکړه خیمې خښه کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ور واړم او تښتم به ځم به نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډه کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتي له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولاړ خدای دا ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو د شئ څه خبره نشته نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې وده یو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو 2 شوارو زه مزل وکړو یو ځای کې دمه کوله بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې راپاسېد خپل اوښ له هغه هلکان خو ورته پیو هغې ولې زر رامنډه کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتي ته ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدای پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې رامنډې وهی هېڅ حاجت نشته تاسې را پاسېدم چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه کو په درېیمه مرحله کې آخره کې خدای به درته ورسو راته خلکو مخې خو راتلی نه شو بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مردارم دلته کې چې دا سړي کم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکې هغې خوب ولیده حضرت عباس رور وغیره وغوښته وی رور یو خوب مې خطرناک لیدلی دی بېګا وی څه خوب دی لیدلی دی وی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ څمله او 3 چغې یې ووالې او 3 چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی 3 ورځې کې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته 3 ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق ورته راغونډ شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او هلته کې هم دا چغه وواله 3 چغې یې ووالې او وی بیا د جبل ابي قبیس ته به راوخته او د جبل ابي قبیس نه یو غټه تیږه راواغېسته او هغې لاندې راوغورځوله وی هغه تیږه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې بی بی عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښېږي ما داسې خوب لیدلی دی د هغه دوست ولید ابن عتبه هغه ته یې وی ولیده وی دا خوب هلته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وی نه هغه خوب پلار ته وی عتبه ابو جهل ته وی خبره خوره شو حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل اواز راکړه ما ته وی ابوالفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبرۍ دعوه کړې وه خو د ښځو نه نو خبر اوس خو ستاسو ښځو د پیغمبرۍ دعوې شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلی دی وی ما ځان نه غرضه که وی زه پته به ولګي چې د تیږې ډکرې به زمونږ کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدلی شو نو دې کې زمزم راغی هغه اوښ والو اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م والو د قافلې مدد لرو دی قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره واغېشتل او 1000 کسان وتل د 1000 نه هم زیاتو جنگ پاتې شوي 1000 کسان دي د 1000 نه هم زیاتو او هر یو سره توره وه زغرې یې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښانو 700 او 300 ورسره اسونه او شاه سوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازۍ به یې کول 300 شاه سواران 200 ورسره اوښانو او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 314 دا زر غدرې سو مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل 8 توري دي
ځکه هغې خو د لښکر د جنگ په نیت نو راغلی، هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتي. نو 8 سره تورې دي، 2 سره اسونه دي، دوی سره 300 آسونه، هغې سره 2 آسونه، دوی سره 200 اوښان، هغې سره 80 اوښان دي. او 80 اوښان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي، 3 کسان به پې سورېدل، لکه 2 به پې سوارو، یو به پړی نیولی، یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري وو. هغه سره ملګري وو. یو سره حضرت علی رضی الله عنه، یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه، په 3 کسه یو اوښ. حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 به سوارو، یو به کوزېده. وی پیغمبر علیه السلام د کوزېدو نمبر راغی. مونږ وی د خدای رسوله ته به نه کوزېږي، ته کښېنه او زه او علي به کوزېږو. بس کله به زه پیاده سفر کوم، علي به بری، کله به علي کوزېږي، زه به بریم، ته به نه کوزېږې. وی نه، تاسو ما نه تکړم نه یې، او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د اوښ پړی به یې نیوه، نوم به به رسوارو. داسې عاجزي به په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو 80 اوښان، 2 آسونه، 8 تورې، 6 زغرې، او باقي ټولو سره د کجورو ډنګونه. او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنگ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته، نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نه، هغه وی ما یو بل خوب ولیده. وی رالما، وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته، او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوښ یې سملو او په توره ووو، او د هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته اساس کې ورسېدل. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه نه، دا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس ولګي چې وینې به زمونږ خیمو ته راځي، او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان، د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه 2 کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته الوې، وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام، لاولې دا خبره وکړه، ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد کان لکم فی الفئ، څنګه دی فئتین آیه، 2 ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډېر خشته تقریر وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو، واپس نه ځو. دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه هم پاتې شو، ځمکې پاتې شوې. 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی، مونږ ته دومره مزل وکړو، په هغې کې دوی مونږ نه پرېږدي.
3 کال ردی د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تیرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولې دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړې دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونه او مالونه سوځوي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ درنه نه رستو کېږو. حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړ، حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وکړ. د الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس، ای مرګرو مشوره راکې، مشوره راکې. حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو، مونږ به دنه تختو داسې چته کېږي، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک، مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو. مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وی تاو خدای دې جنگونه کوي، مونږ نشو، مونږ د جنگ ولا نه یو، مونږ بدلته ناس یو، مونږ هغه نه یو، مونږ بستانه مخکې رستو جنګېږو، او ستا په حکم چې څه دې خوښه یې هغه به کوو، او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبره وکړه، د حضور پاک دا رنګ مبارک لږ سور شو، خو بیا آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس، ځکه انصارو لا غږ نه کړی، خلکه مشوره راله راکې. ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو، په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو. دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروزو جنگ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې. نو حضور پاک پې اشیر علیه ایها وی دا الله رسول استا د اشاره جوړ مونږ ته دي، وی خبره داسې ده او زمونږ په تا کلک یقین نه چې د خدای پیغمبر او مونږ ستا مضبوطه تابعداري هم تیار یو. دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې، دا مو ایمان او یقین نه چې ته څه ویله د خدای خبرې دي، نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو. مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې، لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي، قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته را نه شي، هله به ستا وجود ته د دشمن غنه راځي چې مونږ ټول مړه شو، نو هله به تاله را نږدې کېږي. اس فکر چې ونه کې، بس زما مشوره دا ده چې دا خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه، مونږ در سره یو. چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو، پوه شو وی ډېره ښه خبره ده. وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم، خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی، په دې بل نه ورځو. دې له خو مونږ صرف دمکۍ له راوتو چې دوی ویریږي او مونږ نه په قلار شي. اوس خو یې لښکر راغی ورځو، او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی. هغه دوه کسان یې ولېږل، وي ځای لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به یې. هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې. هغوی چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي، نو دا بدر چې کوم ځای کې کوی دی د دوی کوی سره دی ورغلل، دا دوه صحابه و د هغه کوی نه مشکونه د اوبو ډکول، اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوی نه مشکونه ډکوي. د کوی په غاړه یو څو جینکې دي، هغوی مو د کوی نه اوبه وړي. هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه،
ابل جنې وته لک صبر وکا د ابو سفیان د قریش قافله را روانه ده او سبب بدل تر رسی نو د ما سره سامان دی هغه په خرڅ کما نو پیسې به په نقد کم مطالبه خپل پیسې درکم اوس دا صحابه دا خبري اوري دي ته غوږی خو دي مشکونه ډکل او په خان کې نه کې خودل او راغل نبی علیہ السلام لا وی سیب دقه سي دو جنہ کې یو بل سره په جګړه یو د بل نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قابله سب قافله دلته سبا را رسیږي دا قافله جبتی دی به یو ځای کې دمه کوله نو هغه بس خرید او فروخت خلکو سره دا علاقه کو نو معلومیږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسیږي حالت ابو سفیان ته پته لګېدلې و نو هغه خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېدل ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تلم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نشو نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی د کوی راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوی په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلې په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وایي ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وایي څه ګڼه ګوڼه وایي نه یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته رالله او د دې کوی نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی پسو پیاده راغلی او که په سارو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښانې کوم ځای سملولي وی اوښانې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو خو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دي دا وخانو د مدینه کجوره خوړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخې د قافلې د دریاب په غاړه کې روخې بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو التدا ابو جهل قافله را روانه ده هغه هم په دې لار روانه چې زمزم متویلو چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي ابو سفیان غوس رخ بدل کا هغه خو په دې لار راتل هغه بدر تر نږدې اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډه شاته مسلمانان دي بلې غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک منسکو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لار کې ونیول تپوسې ته یو کسو کې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزار یې ورکړل ځان یې وخوب وایي موږ د ابوجهل د لښکر خلک یو ری وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابوجهل د لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خو دا پته نه و چې د ابوجهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده که نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان نو چې دوی به پرېښودل وایي ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وایي مونږ خو د ابوجهل د لښکر یو نو دوی به بیا څپېړې ورکړی چې دروغ وایه شابه د ابو سفیان ته قافلې یې دوی به او مهم مخه د ابو سفیان یو ها کم دی د قافل نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابوجهل یو چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وایي چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وایي دا ټیک وایي دا د ابوجهل د قافلې دی بلکل وایي ما لی راولی وایي تاسو د ابوجهل د قافلې دی وایي څومره کسان دي وایي صرف شمېر راته نه دی معلوم وایي څه خوري وایي اوښانه لالی وایي د ورځې څو اوښانه لالی وایي نهه یا لس نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وایي بس یا 900 دي یا 1000 دي دا 900 د زرو په منځ کې دي صحابو ته ویل دي غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وایي د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو
د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لاړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام ډېره ښه دا چې کوم دی جنگ شوی دی بدر ورته وایي یا خو دا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوي دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړي د هغه کوي نوم بدر و نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر و اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلی وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای و هغه هغوی نیولی و بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي دی شګې دي او اوبم پکې نشته او شلاقه شګنن هم ده نو نبي علیه السلام هلته کې صحابو ته یې خیمې نښې کړې باید صحابه رالل نبي علیه السلام له وی صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ دیره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او که نه اسې دلته مونږ دیره کېږو که اسې وي خو دا د جنګ نه دی بل خوا ځو مونږ بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ وکړو او که نه د خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښی حضور پاک وفرمایل د الله په حکم یو صحابي د جنگ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم خو بصر و چشم خو جنگي طریقه دا نه ده دا چې مونږ کوم ځای پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ به منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډېره زیات دی بل اوبه نشته او په جنگ کې د اوبو انتهایي ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وی چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران وشو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې باید صحابو وجودونه پلیت شوي جنابت لوی بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم ترې ډکل او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چقړه شوه چې هغې به منډه وله را پرېوتل به خو چې منډه به یې وله را پرېوتل به حضور پاک هم لیدل معامله خدای بدله کړه د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې که زمونږ هغه د شګو دی مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې مراله وکړو حضور پاک لاس یو ټیله غوندې و په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ کړ وی صاحب تاله یو سفر جوړو وی ته به جنگ کې شرکت نه کې ته د دې دی نه مونږ ته هدایات را کوه او د دې دی نه زمونږ تماشه کوه چې سفر یې وله جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیه السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیه السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه موده شوي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخي دعا حضور پاک په دې مقام کې غوښتې ده تاریخي دعا وی یا الله ما ډېر محنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 ملګري مې ځان له پیدا کړي دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا منډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بې کسه بې سوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلیدلې جامې دوی چولي او د چا سپلیم نشته واقعي د ډېرو صحابو پکې سپلیم نه وي پیبلې خپې راور بې سره بې سامانه دي خدایه دوی سره هېڅ وسله نشته صرف دغه څو تورې دي خدای هلته ټول مسلح دي هېڅ ورسره نشته
صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی. الله ما به نه ذلیل کې ګورې خدای ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ګورې خدای ما به بې وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله ده دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي. وی خدای ما به نه رسوا کې الله ما به نه ذلیله کې ګورې او ما به نه بې واده کې خدای ما وعده کړې ده. او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي دې ته ولاړ دي چې دې ستا په دین نن سرونه ورکوي بالکل تیار ولاړ دي ما ازمایلې دي خدایا خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوکه شلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پرېوته حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشت او په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه به دا کافي ده نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده څه چې کېږي فکر نه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحالی مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل که چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي وی ما سره خدای بل امداد وکړه ما سره الله ماله زیر راکړه چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغې له به خدای شکست ورکوي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدا انشاءالله وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی دلته به فلان کې پروتي دلته به ابو جهل پروتي دلته به امیه پروتي یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای خو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم غشتي او په کم ځای لاس خود دی وی په اقا ځای سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دی خوانو الله پورا مدد وکړه اخوات 1000 فوج مخامخ دی خوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرونو والا الته کې پکې عتبه تقریر وکړو باقي واقع به انشاءالله درته بل جمعه وي لکه وخت ختم شو الله فرمایي لقد نصرکم الله ببدر وی د بدر په مقام تاسو سره ما مدد وکړو وانتم اذلا او تاسو لګوي انتم اذلا جا سامان جنگم کمو په طاقت کې مداغوی نه کمزورې وي سامان کې مداغوی نه کمزورې وي او دا ولی الله وی ما وکړو دې دپاره لعلکم تشکرون زما د دې نعمت شکر ادا کړئ دا لوی او دا یو تاریخي جنګ او د مسلمانانو الله تعالی د دې مقاصد د حکمتونه دي انشاءالله اند جمعه کې به درته بیان کوم رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم مونږ روان کړي پروردګار دې دین دپاره چې هغوی کومې قربانۍ ورکړي دي صحابه ورکړي الله د جنت لوی درجات عالیه نصیب کې مونږ سره په جنتونو کې مرګري کې او د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم او د هغې په طریقو مو زندګي نصیبه کې رب العالمین که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي بعضې دوستان د هغوی ته څه پریشانۍ دي او دعا یې غوښتې د وختي ما نه په ټیلیفون دعا وکړئ چې خدای پاک هغه پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي
خدای د حاجتمندو حاجتونه پوره کړي. الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. خدای مونږ ډېر کمزور یو، ډېر ګناهګار یو. خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ توبې قبول کړي. خدای چې څوک په ټینشن کې پریشانو کې مبتلا وي، ټینشنونه پریشانۍ ورته په خوشحالو باندې بدلې کړي. الله مشران چې د چا وفات دي مغفرت یې نصیب کړي. خدای زمونږ د خیر او د برکت ژوند نصیب کړي. خدای چې چاته څه په کورونو کې بهر مشکلات دي په خوشحالو یې بدل کړي. د مخلوق شر نه مو ساتي. خدای زمونږ بچي اولاد د لوفرو د ژوند نه وساتي. د چا چې بچي نه دي خدای نشته نارینه اولاد یې نصیب وګرځولی کړي. پروردګار د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګرۍ په روغو باندې بدلې کړي. څومره مسلمانان چې د جومات ته مانځله راځي خدای په یو یو قدم یې اجرونه نصیب کړي. خدای که د چا نوکری ني ته ورله د حلالو روزګارونه ورکړي. رب العالمین که څوک زمینداری کوي رزق کې برکت واچوي، که څوک کاروبار کوي کاروبار کې برکت واچوي، که څوک نوکری کوي تنخواګانو کې برکت واچوي. خدای زمونږ د ټولو د عبادت زندگی نصیبه کړي او ستا د رسول تابعداري خدای نصیبه کړي او د شیطان د نقش قدم نه مو ساتي. او خدای آخر وخت کې په خپله د کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما ځان له په دې تقریر کړی دی، خو 1 غنټه تقریر غواړي. مور پلار خپل بچي حق دي، نو بس که بچي د مور پلار نافرمانی کوي نو خود به خود حق دی، او چې نافرمانی نه کوي او اسې مور پلار ته ځان خفه کوي نو دا خبره بیا نه ده. د بې وخت اذان ګناه ده. که چا بې وخت اذان وکړ نو دوباره دې په وخت کې د هغې اعاده وکړي. د کرۍ په کور پیسې اخلي په هغې کې زکات شته که نشته؟ چې دا کم کور یې کرۍ راغشتی دی د هغې په سرمایه کې خو زکات نشته. او چې کومه کرۍ پې اخلي نو که هغه نصاب ته ورسیږي او کال پې تیر شي نو زکات به پې ورکوي. یا نور مال ورسره وي نو دا کرۍ د هغې سره یو ځای کړي، څنګه چې د نور مال زکات ورکوي د دې به هم زکات ورکوي. یو ښځه ناجوړه ده او بیمارم ده او ډاکټر روجونه منع کړې ده، نو مخکې روجې ورکړي؟ نه، رمضان نه دې مخکې نه ورکوي، رمضان کې یا رمضان نه وروسته دې بیا فدیې ورکړي. نو مینوالو زموږ د دکان پته یاد ساتئ. صدایدین اسلامی کیسٹ اینڈ سی ڈی سنٹر، نشتر آباد، نز مدینہ مسجد، د قاری حنیف اللہ او قاری قدرت اللہ ښکلی دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.